ژمن شننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه په کچکي لارو د ځوانانو تګ په افغانستان کې یوه اوږدمهالې ستونزه ده. د څو لسیزو جګړې، سیاسي او نظامي عدلون بدلون، بېوزلي، د کاري فرصتونو نشتون هغه عمده عوامل دي چې په اساس یې ځوانان په کچکي او سختو لارو تګ ته مجبوریږي. دغه لارې چې خوندي نه دي، ډیری ځوانان د مرګ تر بریده پکې رسیږي او یا هم له ډیرو سختو شکنجو، لوږې، تندې او ستړیاو سره ځان بهرنیو هیوادونو ته رسوي. پوښتنه دا ده چې څنګه په کور دننه ښه شرایط مساعد کیدلی شي ترڅو ځوانان له دغه مرګونو لارو راوګرځول شي او د کاري فرصتونو ایجاد لپاره څنګه یو پلان او پالیسۍ ته اړتیا ده. د دولت مسؤلیتونه څه دي او ځوانانو ته عامه پوهاوی څومره اړین دی چې په کچکي لارو له تګ څخه ډډه وکړي. د نن ورځې په ژمن شننه کې له درنو میلمنو سره په همدې موضوعاتو خبرې کوو. د خپرونې کوربه مو زه رحیم عادل یم او د خپرونې میلمانه مو ښاغلی د اطلاعات او فرهنګ ریاست امیر امرالله هلال او د ټولنیز فعال کبیل نور همکار او ځوان محمود الله سروري. همکار صاحب، که لومړۍ پوښتنې په توګه تاسو ته راشو، ولې ځوانان په کچکي لارو تګ ته زړه ښه کوي؟ ډیره مننه. لومړی کې د ژمن راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات او ترڅنګ هلال صاحب ته او سروري صاحب ته تاسو هم سلامونه او درنښت وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به صحتمند وي. نو دا ډیره مهمه موضوع ده، څومره ډیر بحث چې ورباندې وشي کم دی. بهر ته د ځوانانو تګ بېلابېل علتونه لري. اوس وخت کې زما په فکر ډیر ځوانان چې ځي په کچکي لارو باندې، یو لامل، لوی لامل اقتصادي ستونزې یادولی شو چې په کور دننه کاري فرصتونه ورته مناسب یا برابر نه دي، نو دوی ځي د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري په موخه باندې بهرنیو هیوادونو ته په کچکي لارو باندې ځي. او د دې ترڅنګ یو بل عامل چې زما فکر دا به وي چې دوی په کمو امکاناتو باندې قناعت نه لري. که چیرې هغه ځوانان چې دوی په کور دننه یو کاري مصروفیت پیل کړي، د کمو امکاناتو باندې دوی باید کار وکړي، په تدریجي ډول سره هغه مخکې لاړ شي تر څو په راتلونکي کې یو ښه کاروبار ولري. او بل علت زما فکر دغه به وي چې ځینې ځوانان دي یو له بل سره سیالي کوي. که نه، مثلا زه او هلال صاحب سره کلیوالو یا انډیوالان یو. هلال صاحب ځي خارج ته، هلته ښه امکانات برابریږي. زما هم زړه غواړي چې هلال صاحب چې وګورم چې دغه دی بهر ته لاړ شو، دلته یوه سیالي رامنځته کیږي. نو زه هم غواړم چې د هرې ممکنې لارې ځان وباسم، خارج ته سختۍ په ځان باندې تېرې کړم او د هلال صاحب سره ځان سیال کړم. د دې ترڅنګ نور علتونه لري او ملګري به په دې باندې بیا بحث وکړي. ښه، سروري صاحب محترم، تاسو ته راځو. کوم عمده لاملونه دي چې یو ځوان په دې لارو ته، سختو لارو ته مجبوریږي ترڅو کچکي لارو باندې لاړ شي؟ په لومړي قدم کې خو عادل صاحب تاسو ته سلام او د میز ګډونوالو ته، ټولنیز فعال کبیل نور همکار صاحب ته، د اطلاعات فرهنګ ریاست کې د اطلاعات امیر ښاغلی هلال صاحب ته سلامونه او ټولو اوریدونکو ته چې دا مهال ستاسو د رسنۍ له لارې دا بحث اوري. یو ډیره ښه موضوع او یو ډیر ښه پوښتنه. اوسني وخت کې چې ځوانان اړکیږي، ځي دا سختې لارې، دا کاچاکي لارې په ځان تېروي، دا سختۍ پر ځان مني، ډیر عوامل لري، بېلابېل عوامل لري. نو که موږ په لنډه توګه مخکې هم
همکار صاحب په دې باندې خبرې وکړلې چې یو غټ لامل چې کیدای شي هغه کینات نه حاصلول دي او یو غټ لامل چې زما په نظر د عادل صاحب په اوسني وخت کې ځوانان بیکاري احساسوي دوی وایي چې کار نشته او یا که کار هم دی په هغوی د همکار صاحب خبره چې کینات حاصل نه لري او د دې ترڅنګ اوس وخت کې په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې یا هم له دې نه وړاندې کوم شرایط ولو یو دغسې فکر د ځوانانو له لورې پیدا شوی دی یا د دغسې یو کسانو له لورې چې هغوی هیڅ علم یا تعلیم نه لري او دغسې یو فکر یې جوړ کړی دی که چیرته ته په افغانستان کې ته هیڅ نشې کولی ته مجبور یې چې ته لاړ شې بل هیواد ته او د دې ترڅنګ سیالي تر ټولو غټه خبر ده کوم چې نن سبا چې یو بل سره ګورو پلانی تللی دی زه پاتې یم دغه لامل د دې کیدای شي چې ځوانان دې ته اړ شي چې لاړ شي او د دې ترڅنګ هغه موډرنه نړۍ یا هم هغه پرمختللې نړۍ چې کله موږ ګورو په سوشل میډیا باندې دا د سوشل میډیا هغه یو لامل کیدای شي چې ځوانانو ته هغه بهر ته چې کوم زموږ شناخته یا زموږ هیوادوال چې موږ وینو د هغوی هغه په سوشل میډیا د دوی هغه کوم انځورونه کوم ویډیوګانې کوم فعالیتونه چې موږ ګورو دا په موږ دغه د دې تاثیر کوي تر څو پورې اړ شو دا سختې لارې هم پر ځان ومنو خو ځان دا کو چې د چا سره ځان سیال کړو نو نن سبا د دې نه هم وراخوا ډیر نور عوامل هم شته که زه یو خبره دا وکړم موږ چې په اوس مهال په خوست ولایت کې شتون لرو چې قومي جوړښتونه لري د ځوانانو تر مابل ډیر روابط دي او د دې ترڅنګ په پراخه کچه باندې شخړې او لانجې دا هر څه موجود دي زیاتره ځوانان کله هم د دغو لانجو له لاسه دا هڅه کوي چې لاړ شي دا قاچاقي لارې هم پر ځان تیر کړي د ژوند ژغورلو لپاره هم لاړ شي دا لارې پر ځان طی کړي او لاړ شي خارج ته او هلته ژوند زندگی وکړي یا هم د کورنۍ دپاره څه لاسته راوړي. تاسو د کاري فرصتونو یادونه وکړه په اوس وخت کې یا په عموم کې په افغانستان کې د کاري فرصتونو ایجاد نشته یا کم دی که ولې ځوانان غواړي چې له خارج ته ولاړ شي؟ مننه عادل صاحب دا خبره خو په پراخه کچه باندې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې دي ترڅنګ د ځوانانو په بیلابیلو مجلسونو کې په بیلابیلو غونډو کې د خلکو ترمنځ دا غوغا ګډه ده چې هیڅ کاري فرصت نشته خو خبره دا ده چې په هغه معنا هم نه ده کومه معنا چې خلک خبرې کوي کوم معنا چې خلک دا ګنګوسه په سوشل میډیا وراتاوي یا هم په مجلسونو کې کوي زه د ډیرو دغسې ځوانانو د ژوند شاهد یم چې هغوی خپله ځان ته کاري فرصت برابر کړی دی یعنې ما یو دغسې کس لیدلی دی چې د ژوند کیسه یې په دې ډول راته کوله چې ما ته ذهني ستونزې پیدا شولې او ما د دې هڅه نه درلود داسې توان مې نه درلود چې یا ځان ته کاري فرصت برابر کړم یا بل هیواد ته لاړ شم ځکه اقتصادي ستونزې هم وي نو دا یې ویله چې له چا نه مې قرض پیسې رااخیستې دي ګاډۍ مې په اخیستې ده خوراکي توکي مې په اخیستې دي د دې خرڅلاو مې شروع کړې ده او ان تر دې چې په ځان بساینې ته مې ځان نږدې کړی ده نو که چېرته زه دا نه وایم په افغانستان کې اوس هم کاري فرصتونه شته د نړۍ مشهوره هغه کسان هغه پوهان چې د ټولنیز ژوند په برخه کې دوی مشهوري ورکوي هغه وایي په هر هغه هیواد کې چې طبیعي منابع نه وي استعمال شوي او په هغوی کې امن وي هغه هیواد کې د ټولو ښه کاري فرصتونه برابرېدای شي خو دا لیک تکتیک غواړي دا لیک تخنیک غواړي دا د مشرانو لاسنیوی غواړي د دولت لاسنیوی غواړي له ځوانانو سره له هغه کسانو څخه چې اوس فلحاله بیکاره دي نو کاري فرصتونه شته ځوانانو ته همت پکار ده که همت وکړای شي په ځان باندې هر څه ومني ان دا ومني چې شرم د ځان دپاره څه جوړ نه کړي ګاډۍ چلول ځان لپاره شرم ونه ګڼي ان دا چې یو ځای کې خلطه خرڅول ځان لپاره شرم ونه ګڼي دا کارونه وکړي زه فکر کوم چې کاري فرصتونه به ایجاد شي. ښه ډېره مننه هلال صاحب تاسو ته راځو قاچاقي لارو تګ څومره سخت دی د ځوانانو لپاره او کومې ستونزې زیږولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عادل صاحب په لومړي سر کې درنو مېلمنو همکار صاحب سروري صاحب تاسو ته تخنیکي همکار او په ټوله کې د ژمن راډیو ټلویزیون ډېرو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې تاسو او دوی به ټول جوړ او تیار وای او چارې به ښې روانې وي. مخکې د دې نه چې د خپلې پوښتنې ځواب ته راشم
غواړم چې په دې اړه یو څه معلومات چې زما په ذهن کې دي البته هغه در سره شریک کړم. بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو تګ معمولا ځوانان ځي. نو که دا ځوانان یا دا ډله خلک چې دوی بهرنیو هیوادونو ته زده کوي په ډلو وویشو تقریبا دوی 3 کټګورۍ کیږي. یوه ډله یې هغه ځوانان دي چې هغه ښه فوقالعاده لوړ تحصیلات لري، زده کړې د ماسټرۍ تر کچې دي تقریبا لااقل لیسانس خو دي. یوه ډله دا ځوانان دي. بله ډله هغه ځوانان دي چې دوی په واقعیت کې هم اقتصادي ستونزې لري. دریمه ډله هغه ځوانان دي چې یوازې د یوه هوس په ډول چون دا یو موډ ګرځېدلی دی. نن سبا لکه مخکې چې همکار صاحب یا سروري صاحب په دې باندې خبرې لرلې، نو دا داسې یو موډ ګرځېدلی دی لکه ښار ته چې یو نوی لباس راوځي هر ځوان کوشش کوي چې همغه لباس خپل کړي. نو په دې حساب زه داسې فکر کوم چې دا معقوله لاره نه ده، ځکه زه په خپلو دوستانو کې یا ځینې کلیوال داسې پیژنم، ځینې داسې دي چې ډېرې لوړې زده کړې لرلې، متخصصین وو، هغه هیڅ اقتصادي ستونزه نه درلوده، هیڅ امنیتي ستونزه نه درلوده. دوی نن تللي دي په یوه بهرني ملک کې میشت دي او هلته د دوی د بشري قوې څخه همغه ملک ګټه اخلي. داسې ځوانان زه پیژنم، حتی زما کلیوال چې د دوی اقتصاد فوق العاده ښه و، خو دوی په دې قاچاقي لارو زړه ښه کړی دی او بالاخره دغه ریسک یې اخیستی دی او نن سبا په بهرنیو هیوادونو کې دي، مزدوري کوي، څه چې ګټي هغه نو دوی ته معلومیږي چې څومره د دوی عاید دي. نو زه داسې فکر کوم چې د دې بدیلې لارې هم شته. که یو څوک وغواړي چې خپل اقتصاد ورغوي، خپل اقتصاد په پښو ودروي، نو د دې لپاره یوازینۍ دا لاره نه ده چې خپل ملک دې پرېږدي او په دې خونخوارو لارو دې بهرنیو هیوادونو ته زړه ښه کړي. موږ تاسو وینو چې په دې لارو کې ډېری ځوانان خپلې ځوانۍ د لاسه ورکړلې، خپل خوږ ژوند یې د لاسه ورکړلو. هغه اقتصاد به یو چاته څه په درد وخوري چې خپله د ده د ژوند په قیمت تمامیږي. یا که فرض مثال دی خارج ته هم ورسیږي، د ده دلته هغه جایداد او ملکیتونه یې خرڅ شوي وي او په دې پیسو دی بیا د سره هلته نورې پیسې ګټي او بیا بالاخره هلته نوی ژوند جوړوي. دا هم تقریبا یوه اوږده پروسه ده. ښه خبره دا ده چې په دې برخه کې ښه حکومتونه دا دي چې د خپل ولس په دوی حق دی چې خپلو وګړو ته، خپلو هیوادوالو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې په دې برخه کې مستقیم مسؤلیت لري، ښه به دا وي چې په دې برخه کې بهترین پلانونه طرح کړي او بالاخره هغې ته د عمل جمع ورغوندي. زما د معلوماتو په اساس د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم په دې برخه کې لګیا دی. ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت مسؤلین په دې هڅو بوخت دي ترڅو په عربي نړۍ کې چې لا مخکې زموږ او ستاسو هیوادوال هلته میشت دي د کار او روزګار دپاره ورځي، هلته د دوی دپاره په رسمي ډول، په قانوني ډول کاري فرصتونه ایجاد کړي او د هغو حکومتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي ترڅو زموږ ځوانان، زموږ هیوادوال هلته په قانوني ډول ورشي او خپلې حلالې مزدورۍ ته ادامه ورکړي. نو زه فکر کوم ترڅنګ زموږ ستاسو هغه لوی پانګوال، سوداګر یا شتمن افغانان چې د دوی اقتصاد ډېر ښه دی، د دې په ځای چې دوی په بهرنۍ نړۍ کې پانګونه کوي، ښه به دا وي د ننني یا د اوسني ښه وضعیت د ښه امنیت څخه دوی باید ګټه پورته کړي او د هیواد دننه دوی باید پانګونه وکړي، لوی او وړې فابریکې ایجاد کړي، جوړې کړي ترڅو زموږ او ستاسو مسلکي او یا هم غیر مسلکي ځوانان دوی ته د کار فرصتونه برابر شي او دوی په کار بوخت واوسیږي. ډېره مننه هلال صاحب، تاسو ته بیا هم راګرځو. همکار صاحب، سروري صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې ډېری ځوانان د دې له امله خارج ته یا په قاچاقي لارو زړه ښه کوي چې هلته ځینې پارونکي ویډیوې جوړېږي یا داسې څه مخې ته راځي چې ځوانان پرېږي چې خارج ته لاړ شي. د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ډېره مننه. واقعیت دی دا ما خپله هم لیدلی دي په بهرنیو هیوادونو کې هغه کسان چې یا په اسانۍ سره یا په قاچاقي ډول سره بهرنیو هیوادونو ته رسېدلی دي، هغه د ځینو قاچاقبرانو سره تماسونه لري او دلته هغه کسان چې دغه سختۍ، د قاچاق سختۍ او دغه تکالیف لیدلی نه وي،
د هغوی ذهن داسې جوړوي چې ګواکې په دې لاره باندې هیڅ ستونزه نشته. لوی لامل یې د دوی دغه ذهن جوړول دي چې دوی احساسات راوپاروي او په مقابل کې دوی دې ته قانع شي چې په کچکي لارو باندې ووځي. زه وایم که په دې برخه کې رسنۍ، حکومت، مدني ټولنې او هغه ټولنې چې په ټولنه باندې زړه بدیږي په دې برخه کې داسې عامه پوهاوی پیل کړي، عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي چې هغه کسانو سره دوی وغږیږي چې دوی څه ډول په دې لارو کې سختۍ لیدلې، تکالیف لیدلې دي، په واقعي معنا سره هغه انځور دوی د خلکو ته ورسوي چې په واقعیت سره دلته په دې لارو کې د ستونزې شتان تر دې چې ډېر هیوادوال د مرګ تر حده رسېدلي دي. که دې برخه کې داسې عامه پوهاوی وشي لکه وړاندې مو چې یادونه وکړه چې دوی ذهنونه جوړ شي چې یو خو مهاجرت دی، بهرنیو هیوادونو ته تګ دی، دا خو په ټوله نړۍ کې معمول دی که نه. یو خو په قاچاقي لارو تګ دی چې یو څوک ځي بهرنیو هیوادونو ته هغه د په قانوني ډول لاړ شي، مصارف د وشي، په اسانۍ سره د ورسېږي هلته چې هلته ورته ستونزه نه وي، خو نه په قاچاقي لارو تګ چې هغه مصارف هم کېږي او کورنۍ ته ستونزې جوړېږي او د ده د مرګ او د ژوند معلومات هم نه کېږي. بالکل هلته داسې هم کېږي چې هغه ځوانان چې دغه خپرونکي ویډیوې جوړوي یا نور داسې پیغامونه خپروي هغوی خپل هغه ژوند هلته چې کوم تریخ ژوند دی دوی نه دی انځور کړی، که هغه انځور کړي نو هېڅوک به هم دغه لارو ته زړه ښه نه کړي. ستاسو د خبرې په دې تایید زه داسې کسان پیژنم په امریکایي او اروپایي هیوادونو کې دي، ویډیوګانې ما خپلې لیدلې دي چې هغه په ویډیو کې یو ډول ځان ښایي، کله که شخصي خبرې کوي تر دې چې رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي. افغانستان نه د اسلام آباد پېښور نه دې ځای نه دواګانې غواړي چې موږ ته راولېږئ، موږ سره دا رواني ستونزې پیدا شوي دي. نو په واقعیت سره دا ډول وینه حالات بل ډول دي، خو دلته انځور شوي بیا بل ډول وي. ډېره مننه همکار صاحب، تاسو ته به بیا هم راګرځو. سروري صاحب، د ځوانانو تګ د ټولنې لپاره څومره زیانمنونکی دی؟ ډېره مننه عادل صاحب. په عموم کې په افغانستان کې بیا په تعلیم و نورو برخو کې چې هر ځای موږ لوستي دي، کله چې پوهانو هم دا خبرې کړي دي، یوه خبره چې ډېره مهمه یا هم ډېره تر خلکو ترمنځ ګرځي راګرځي هغه دا ده چې ځوان قشر د یوې ټولنې د ملا تیر دی. نو که همیشه دا نه یې هیڅ کله به هم یوه ټولنه پرمختګ ونه کړي، یوه ټولنه به پر ځای پاتې نه شي. نو که څومره زه د دې بیان وکړم دا زه نسم واضح کولی، ځکه ځوانان ډېر مهم دي په هره ټولنه کې وي، په هر ځای کې وي، ځکه دوی پول انرژي دي، دوی د کار توان لري، دوی همت لري، دوی ستړیا ګاللی شي. نو که نسبت نورو طبقو ځوانان په ټولنه کې ډېر اهمیت لري، که چېرته دوی له هیواده بهر کېږي هیواد به له پښو غورځي، که هغه په تعلیمي برخه کې وي، که هغه په اقتصادي برخه کې وي، که هغه په نورو رغنیزو چارو کې وي. هیواد هغه وخت له چا سره سیال پاتې کېدای شي، هغه وخت په پښو درېدای شي کله چې د هغوی ځوانه طبقه همت وکړي، د هغوی ځوانه طبقه هیواد ته لاس ورکړي، اوږه په اوږه هیواد ورسره یوسي، هغه هیواد به پرمختګ کولی شي. نو که چېرته دغه ځوانان موږ په خپل هیواد کې ونه لرو، زه فکر نه کوم هیواد دې تر یو ځای ځان ورسوي، ځکه دا هیواد یې په همدغه ځوانانو ولاړ دی، ځکه دوی پول انرژي دي، دوی د کار وس او توان لري. ډېره مننه رابش خلال صاحب ته. هلال صاحب، د یو ځوان لپاره په کچکي لارو له تګ وروسته که هغه لاړ نه شي، بل داسې ښه انتخاب به څه وي چې دوی په خپل هیواد کې پاتې شي او له هغې څخه استفاده وکړي؟ عادل صاحب، ګوره موږ او تاسو وینو چې دا ډله ځوانان چې دوی بهرنیو هیوادونو ته زړه ښه کوي، دوی هیڅ هم مفت نه دي بیولي، بلکې د دوی په زرګونو ډالره مصرف کیږي. دا پیسې داسې دي چې یا دوی نقد لري او یا هم ځمکه، پل او پټی خرڅوي. نو که احیانا دا پیسې دوی دلته په کار واچوي، د دوی یو بهترین کاروبار پرې شروع کیږي په خپل ښار، خپل کلي کې یا په مرکز کې. دوی کولی شي چې یو وړوکی کاروبار ځان دپاره خلاص کړي. ګټه به یې دا وي چې یو څه خو داخلي عواید هم ورسره اضافه کیږي، ترڅنګ یې دی او د ده د کورنۍ نور غړي هغه هم د دوی سره په کار بوخت کیږي. نو زما په نظر بدیله لاره یې دغه ده، هغه پیسې، هغه رقم پیسې چې دوی په دې کچاکي ډول یې مصرفوي، د دوی د لاسه وځي، دا ګارنټي هم څوک نشي ورکولی چې دی به په مسؤونه طریقه یا په سالم صورت به دی
بهرنۍ نړۍ ته یا یو بهرني هیواد ته رسیږي. خو دا بس نو یو قمار دی چې دوی وهي. زما په نظر ښه لاره دا ده چې که د حکومت مؤسسات او انجوګانو لخوا دوی دپاره کاري فرصتونه برابر نه شول یا دا موقع په لاس ور نه راغله، نو ښه خبره دا ده چې دوی دغه پیسې چې بهر ته یې مصرفوي د افغانستان په دننه کې په کار واچوي او بغیر د کوم خطر نه، بغیر د کومې ویرې نه دوی 5 روپۍ عاید هم ترلاسه کړي، د خپل فامیل سره شپه ورځ وام اوسیږي او په خپل کلي وطن قوم کې هم ژوند تیر کړي او سر او مال دواړه د خطر څخه وتلي وي. ډېره زیاته مننه هلال صاحب. بیا هم تاسو ته راځو. په ناقانوني لارو یا وبخئ څنګه کولی شو چې په قاچاقي لارو د ځوانانو تګ مخنیوی وکړو؟ همکار صاحب. ډېره مننه. لکه وړاندې هلال صاحب هم دې موضوع ته اشاره وکړه. هغه شرکتونه، هغه سرمایداره خلک چې په بهرنیو هیوادونو کې پانګونه کړې ده، که چیرې هغه دې ته وهڅول شي چې راشي په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. ما یو خبر لیده چې زموږ ګاونډ ایران کې په 100 کې نه پوهېږم 2% پانګونه، زیاته پانګونه هغه افغانانو کړې ده. نو که چیرې دا خلک دې ته وهڅول شي چې وطن ته راشي، دلته ځایونه ورکړل شي، په کوم مصارفو باندې ځایونه امکانات ورته برابر شي، امنیت خو موږ تاسو وینو چې ستونزه نشته، دا خلک وهڅول شي چې دلته پانګونه وکړي او به هیواد ته وده پرمختګ ورکړل شوی، ترڅنګ به زرګونه تر لکونه خلک به دلته په کار باندې مصروف شوي وای. او د دې ترڅنګ که حکومت ځینې محدودیتونه د موضوع څخه لرې کړي چې احمد دی، محمود دی، او زه چې خبرېږم ځینې کسانو ته په همدې بانه دندې نه ورکول کېږي، نو که دا موضوع له دې ځای څخه وایستل شي چې دا احمد دی او محمود دی، دې ته ونه کتل شي، مسلکي کس ته د آزاد سیالۍ له لارې د یو بس ته انتخاب شي چې بس کې موثر تمام شي، نه تر داسې چې بس یې اشغال کړی وي او خدمات یې صفر وي. نو که دې مسایلو ته پام وشي نو زه باوري یم چې بهرنیو هیوادونو ته به خلک په قاچاقي لارو زړه ښه نه کړي، ځکه زه ډېر داسې خلک پیژنم چې بهرنیو هیوادونو ته رسېدلي دي خو بیا هم د خپل وطن ارمان کوي. یوې خبرې ته تاسو اشاره وکړه، عموم کې اوسنیو وختونو کې یو شکایت دا دی چې په ډېره لوړه کچه هغه کسان له هیواده وځي چې لوړې زده کړې کړي دي، یا دکتورا، ماسټرا او تر لیسان کچې د دوی علت څه ده چې دوی له هیواده وځي؟ مخکې مو یادونه وکړه چې که چیرې احمد او محمود ونه کتل شي، کار اهل کار ته باید وسپارل شي، بس د آزاد سیالۍ له لارې وړاندې شي، د امتحان په ډول د برخه پکې واخلي، بریالي دي شي، نو زه فکر کوم چې بیا به ستونزه نه وي. ځکه زه چې کوم کسان پیژنم ماسټران دي، زړه په دې تنګ شوی دی چې یو کس دی راغلی دی د ماسټرۍ یا د لیسانس بس یې اشغال کړی دی، نو که خبره د بس د اشغال د آزاد سیالۍ له لارې شي نو ستونزه بیا نه پیدا کېږي. هلال صاحب تاسو ته به راشو چې د دولت مسؤلیت څه دی چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او په دې برخه کې څومره کار کړی؟ عادل صاحب مخکې مو هم په دې اړه یو څه خبرې وکړې. ښه حکومتونه د دوی مسؤلیت دا دی چې خپلو ولسونو ته یا خپلو وګړو ته خدمات ارزا کړي او د دوی دپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي. لکه مخکې چې یادونه وکړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې دی مستقیما د دوی مسؤلیت جوړیږي تر څو د ځوانانو دپاره په بېلابېلو برخو کې په دولتي کچه، غیر دولتي کچه، لکه مخکې چې همکار صاحب اشاره وکړله چې هغه شرکتونه یا هغه کمپنۍ یا هغه سوداګر یا هغه شتمن چې دوی په بهرنۍ نړۍ کې خپلې شتمنۍ هلته پانګونه یې پرې کړې ده، که هغه انتقال کړي افغانستان ته، د دې به څو ګټې وي. یوه ګټه خو دا ده چې دلته به هغه ځوان قشر چې تر اوسه پورې هم دوی کوم سالم مصروفیت نه لري، دوی به په کار وګمارل شي، ترڅنګ به یې په سلګونو او زرګونو کورنیو ته یوه ګوله حلاله ډوډۍ روزي به دوی ته دپاره مهیا شي او ورته وبرسېږي، ترڅنګ به یې د افغانستان داخلي عواید چې دي په هغې دا کار مستقیم اثر لري، څو سلنه به دا لوړیږي او د دې ګټه او خیر به
ټولو افغانانو ته رسیږي. نو ښه خبره دا ده چې هغه سوداګر هغه شتمن چې دوی ته خدای پاک یو څه ورکړي دي دوی هم په افغانانو په خپل هیواد باندې زړهسوی ولري پانګونې وکړي. د حکومت هم مستقیم مسؤلیت دا دی چې د دولت په چوکاټ کې فرض مثال افغانستان یو شتمن هیواد دی ځکه د ځمکې لاندې بهترینې زیرمې لري. د دې لپاره باید د بهرنیو هیوادونو سره د بهرنیو کمپنیو سره قراردادونه ترسره شي ترڅو دا معادن او دا زیرمې استخراج شي. ځوانان او افغانان به هم په کار بوخت وي د افغانستان اقتصاد به هم په پښو ودرېږي او د دې ترڅنګ به هغه سوداګر هغه شتمن چې موږ تاسو وینو چې افغانان په مختلفو برخو کې په مختلفو هیوادونو کې ډېرې ښې پانګونې کړي دي. دوی کولی شي هغه ټکنالوژي هغه فابریکې دلته انتقال کړي د افغانستان او د افغانانو د بهبود او پرمختګ لپاره ترې ګټه واخلي. ډیره مننه هلال صاحب چې خبرو ته پوښتنې ته مو ځواب ووایي. سروري صاحب که تاسو ته راشو د کورنیو مسؤلیت څه دی په دې برخه کې چې ځوانان لکه چکې لار راوګرځوي؟ عموما کې مخکې هلال صاحب همکار صاحب په دې ټولو برخو وغږېدو لکه څنګه چې په ټولنه کې هر قشر خپل مسؤلیت لري. دولت خپل مسؤلیت لري د ترڅنګ ان زموږ تاسې هغه پوهې خلک دانسته خلک خپل مسؤلیت لري. کورنۍ بیا په دې برخه کې د ټولو غټ مسؤلیت لري. مخکې ما دا وویل چې په افغانستان کې دا ذهنسازي اوس سوې ده دا فکرونه اوس جوړ شوي دي چې دوی باید ووځي. د دغه ذهنونو د جوړولو لپاره د دوی د راګرځولو لپاره کورنۍ په دې کې ډېره مؤثره ده. کورنۍ لخوا باید د ذهنسازي ورته وشي تر څو پورې دوی په خپل ځای پاتې شي. دې ترڅنګ د دوی د مشغولولو به تر ټولو ښه غوره طریقه وي تر څو دوی مشغوله شي په خپل ځای کې په خپل چمګاونډ کې دوی ته دومره عادي کاروبار هم برابر شي چې دوی پر ځای پاتې شي او له دې ستونزې نه ووځي کوم چې ما مخکې ویل چې د نورو لخوا جوړه شوې ده چې بهر ته ووځي بهر کار وکړي دوی په خپل ځای پاتې وي له خپلو کورنیو سره. نو کورنۍ په بېلابېلو برخو کې مسؤلیت لري. زده کړې باید ورته برابرې کړي. زیاتره کسان دغه حس کوي چې زده کړې نه لري کوشش کوي چې ووځي ځکه په افغانستان کې دا ذهنسازي شوې چا چې زده کړې کړي د هغوی کار لري چا چې زده کړې نه دي کړي هغوی کار نه لري. نو دغه برخه که حل شي دې ترڅنګ ان وړوکی کاروبار ورته برابر شي هم دا د دې موقع دوی ته مساعدوي تر څو پورې خپل هیواد کې جوړ شي پاتې شي. نو تر ټولو بهترین او تر ټولو هغه مهمه لار چې د هغه فکر جوړونه ده. فکر جوړونه د کورنۍ هم مسؤلیت ده د ټولنې د هر فرد مسؤلیت ده ان د رسنیو مسؤلیت ده کوم چې نن سبا ډېرې مؤثره دي کولی شي تر هر ځای خپل پیغام ورسوي. دې برخه کې باید بېلابېلې برنامې چمتو شي له کورنیو سره وړې سټوریانې سټوري شکله ویډیوګانې جوړې شي راپورونه جوړ شي د هغه بهر کې چې کوم کسان دي هغه چې مسافري شپې ورځې تېروي د هغوی هغه واقعي انځور دوی ته واضح شي تر څو پورې دوی له د لارې له سختیو خبر شي د هغه ځای له واقعي انځوره خبر شي. زه فکر کوم عادل صاحب چې دا به ډېره لنډه وي چې خپل هیواد خپل ځوانان په خپل هیواد کې پاتې شي او خپل هیواد د ځان بساینې لوري ته بوځي. د خپرونې وروستیو شیبو ته هم نږدې کېدونکي یو همکار صاحب تاسو نه پوښتو چې د ځوانانو رواني او ذهني امنیت څومره مهم دی؟ ډیره مننه عادل صاحب. لکه څه ډول چې هلال صاحب او سروري صاحب یادونه وکړه د پوښتنې ته به وروسته راشو. د کورنۍ مسؤلیت برخه کې یوه خبره کوم. ځینې ځوانان زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم یوه ورځ یوه لیکلي وو وایي چې تر ټولو بد او د ناهیلۍ اخري حد دغه دی چې د کورنۍ سترګې تا ته وي او تا ته لاس ته څه نه درځي که نه. نو کورنۍ مسؤلیت لکه سروري صاحب چې وړاندې یادونه وکړه چې د زده کړو په برخه کې باید موقع ورکړل شي. خو داسې کسان شته چې زده کړې کړي دي خو دوی بیا هم بهر ته د تګ هڅه کوي. که چیرې په کور دننه لکه د خبرو په پیل کې چې یادونه وکړه په کومه امکاناتو اکتفا وکړي په نشته امکاناتو کار پیل کړي قدم په قدم مخکې وځي. او رازو رواني برخې ته ستاسو د پوښتنې په ځواب کې
واقعیت ته چې انسان یو آزاد مخلوق دی، باید آزاد واوسي. که چیرې دوی فکرونه او د دوی هر څه اشغال شي نو ستونزې ډېرې پېښوي، خصوصا ځوانه طبقه. ځوانه طبقه هغه ده چې د ټولنې انرژي بلل کېږي، د ملا تیر بلل کېږي. که چیرې ځوانان خدای مه کړه په رواني او په نورو ستونزو مبتلا شول نو قدم په قدم سره دا ټولنه به د ترقۍ پر ځای د شاته تګ په طرف ځي. ډېره مننه. هلال صاحب، تاسو به دغه پوښتنې ته ځواب څه وي؟ د ځوانانو روحي او رواني ذهني عملیات څومره مهم دی؟ زما له نظره خو ښه به دا وي چې رسنۍ، دولت، د کورنیو مسؤلین، حتی د مسجدونو ملا امامان په دې برخه کې عامه پوهاوی ترسره کړي. دا ناوړې پدیده چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ده، د دې هغه اضرار، نقصانات دا دوی ته بیان کړي او ترڅنګ دوی ته داسې یوه روحیه ورکړي چې خدای مه کړه په افغانستان کې هغه قحط هم نه دی راغلی چې خلک له لوږې او تندې مري او خپل ژوند له لاسه ورکوي. مخکې مو یادونه وکړه چې دا یو موډ ګرځېدلی دی او ډېرو خلکو دپاره دا لکه په یوه میله چې ځي، بس د ځوانانو ترمنځ شپنۍ خبرې وشي، څو ورځې وروسته چې خبرېږي چې دا ډله ځوانان ووتل بهر ته روان دي او بیا په لاره کې سل ډوله مشکلات او ستونزې ورته پیدا شوي وي. نو ښه خبره دا ده چې ځکه عادل صاحب په ژوند کې د هر انسان دپاره تر بل هر څه زیات د ده ژوند ډېر مهم دی. کله چې ژوند وي هر څه شته، کله چې ژوند نه و هېڅ هم نشته. نو زه فکر کوم چې د دوی د ذهني تنویر دپاره رسنۍ، منابر، منبرونه او یا داسې عام اجتماعګانې چې په هغې کې ځوانان یا عام خلک راټولیږي. ښه خبره به دا وي چې د مشرانو لخوا، د دیني علماو لخوا، د دانسته یا د لوستو خلکو لخوا د دې ناوړه سفرونو ناوړې پایلې دوی ته په ګوته شي، ورته تشریح شي او ترڅنګ یې هغه لارې چارې هم ور وښودل شي چې دوی کولی شي چې په کمو امکاناتو د افغانستان په دننه دوی پانګونه وکړي او ځان دپاره یو څه کاروبار پیدا کړي. نو بیا هم که په لنډو ډول په لنډو ټکو کې ووایو، رسنۍ په مجموع کې ټولې رسنۍ، هغه که انځوریزې دي او که غږیزې دي یا مثلا لیکلي چپي مطبوعات دي، د دې ترڅنګ علماء کرام ډېر ښه رول ادا کولی شي. حتی ښوونکي په ښوونځیو کې د پوهنتونونو استادان، یعنې دا ټول که په خپله برخه کې دوی صادقانه هڅې وکړي، زه مطمئن یم چې تر ډېره بریده به دا ناوړه او بدرنګه پدیده له منځه ځي. که پښتو په لوړه کچه دولتي چارواکو داسې څه عامه پوهاوی ترسره کړی چې ځوانان له کچکې لارو راوګرځول شي؟ نو زه فکر کوم په دې برخه کې د افغانستان په مرکزي رسنیو کې هم وخت نه وخت ګردي میزونه، مرکې او ریپورټونه چمتو شوي دي او ترڅنګ هر حکومتي چارواکي د وزیرانو په سویه دوی وخت نه وخت په خپلو خبرو کې، په خپلو ویناوو کې ولس ته، خاصتا ځوانانو ته دا پیغام ورکړی دی تر څو دوی د تېښتې لاره غوره نه کړي، خپل هیواد پرې نه ږدي، ځکه همدا ځوانان دي چې همدا خپل هیواد به دوی جوړوي. دا سمه ده چې کاري فرصتونه یو څه کم دي او زه مطمئن یم چې انشاءالله ورځ تر بلې به دا اضافه کېږي، زیاتېږي به. شتمن هیوادوال به هم دې ته زړه ښه کوي چې پانګونه وکړي. ترڅنګ یې بعضې انجوګانې، مؤسسات هم په دې برخه کې لګیا دي، ډېرې ښې پروژې لري او زه مطمئن یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت به هم په دې برخه کې بهترین پلانونه تر کار لاندې نیولي وي. تاسو ته راځو همکار صاحب، لنډ پیغام هم اورو او د دې وروستیو کې حل لارې څه دي؟ څنګه کولی شو ځوانان له دغه لارو راوګرځو؟ ډېره مننه. بحث کې ورباندې خبرې وشوې. که چیرې کاري فرصتونه برابر شي، په حکومتي کچه احمد او محمود ونه کتل شي، د وړتیا له مخې کسان په دندو وګمارل شي، او که بیا هم حکومت چې دی یو ځانګړی تشکیل لري په هره برخه کې، هغه کې ځای نه و نو مؤسساتو سره، بهرنیو انجوګانو سره د وغږېږي، داسې پروژې د ډیزاین کړي چې هم یې وطن ته پرمختګ ورکړی وي، هم کاري فرصتونه پکې ایجاد شوي وي. او پیغام به دا ورکړم هغه کسان چې دوی د قاچاقبرانو یا د ځینو ډلو لخوا هڅول کېږي چې په قاچاقي لارو باندې به دې ځای ته په دومره مصارفو باندې ورسوو، نو د دوی په خبرو د داسې په اسانۍ سره باور نه کوي، ځکه هغه بیا ستونزې ایجادوي.
اول خو د ځینه په کور دننه د دومره یو څه کاروبار مصروفیت پیدا کړي، که بیا هم نه درېږي په اصطلاح ځي، نو غوره به دا وي چې مصارف د زیات وشي، په قانوني ډول دې لاړ شي. ډېره مننه هلال صاحب، ستاسو پیغام هم اورو بیا. مهرباني عادل صاحب، بس لکه څنګه چې همکار صاحب په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، ښه خبره دا ده چې هغه څه چې د انسان ژوند اخلي او په مرګ تمامیږي، فکر کوم بې معنا دي. هغه که بهرنیو هیوادونو ته تګ دی یا مثلا ډېر شتمني لاسته راوړل دي، یا ترڅنګ که هر څه دي او هر څه دي، خو په دې نه ارزي چې سړی یا یو انسان خپل خوږ ژوند د لاسه پرې ورکړي. نو ښه خبره دا ده چې هغه پیسې چې دوی په دې قاچاقي لارو بهر ته د تګ لپاره مصرفوي، که د هغې پیسو نیمایي برخه دوی دلته په کار واچوي، زه مطمئن یم چې ډېر څه به دوی لاسته راوړي. هم به یې ژوند په آرام وي، هم به یې د فامیل هغه رواني وضعیت متاثر شوی نه وي، یعنې دوی به د دې ځور څخه خلاص وي چې ګواکې زموږ د فامیل غړی دا به ژوندی وي، مړ به وي، وږی به وي، تږی به وي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په کور دننه د ځان دپاره کار ولټوي، ځکه که موږ او تاسو د قاچاقبرانو خبرو ته کښېنو، هغه خو خبره دومره درته اسانه کړي، دومره درته خوږه کړي، ته به فکر کوې چې زه چې سهار ته روانېږم باید همدا اوس روان شم. حال دا چې په عمل کې موږ تاسو وینو چې دوی کله چې د خپل کوره ووتل، ان تر هغه وخته پورې تر څو چې یو ځای ته رسیږي دوی تر 100% خطر لاندې دي. زه داسې څوک پېژنم د همدې خوست دي، یو ځوان زوی لا هم ورک دی، کلونه کېږي چې په همدې لاره تللی دی، ترکیې په لاره تللو کوم بهرني هېواد ته، نن هم د مړي او د ژوندي درک نه لګېږي. ممکن داسې ډېر ځوانان تاسو وپېژنئ، ستاسو په چم او ګاونډ کې داسې وي، د مړي او د ژوندي درک یې ورک شوی دی. نو ښه خبره دا ده چې دوی له حوصلې څخه، له صبر او زغم څخه کار واخلي. خدای مهربانه ده، انشاءالله د کور دننه به ټول شرایط برابر شي. مطمئن یم چې دا کار کیدونکی دی. ښه، ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو. دغه خپرونه چې ژمن شننه ده د یونسکو په ملي لګښت تاسو ته وړاندې کیږي. زموږ سره په دې خپرونه کې چې د ځوانانو قاچاقي تګ په اړه به هم میلمانه وو، ښاغلی د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مطبوعاتو امیر امرالله هلال، ټولنیز فعال کبیل نور همکار، او د رسنیز ډګر فعال ښاغلی محمد الله سرویر. تاسو درې واړو مننه چې موږ سره مو خپرونه کې برخه واخیسته. ډېره زیاته مننه. تر بیا ښې چارې. ژمن شننه. ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه.